اول به تاسو زده کړئ چې د ګراف د طریقه د تابع قیمت څنګه پیدا کړو. د تابع قیمت مطلب وای څنګه پیدا کړو یا اف ایکس څنګه پیدا کړو. ډیر زیات اسانه دی. ذهنیت خو د ټولو اوس جوړ دی چې هر کله زموږ څخه وای یا اف ایکس وغواړي یعنې آوټپوټ وغواړي انپوټ باید معلوم وي که نه؟ بالکل باید معلوم وي او دومره اسانه دی. هر کله چې د ګراف د طریقه تاسو د تابع قیمت پیدا کوئ د ایکس قیمت مشخص وي که نه؟ 100% مشخص وي. ښه چې د ایکس قیمت مشخص وي اوس د وای قیمت څنګه پیدا کوم؟ هر قیمت چې د ایکس دپاره تا ته مشخص کړی ته به د ایکس پر محور هغه پیدا کړې. اولین کار ستا دا دی. هر قیمت چې درته یاد کړی دی ستاسو څخه د تابع قیمت داسې غوښتل کیدای شي چې د ایکس قیمت یې نه ویلی انپوټ یې نه درته یاد کړی؟ نه. نو انپوټ خو حتمي دی. هر انپوټ چې تاسو ته یاد کړئ هغه د ایکس پر محور پروت دی. تاسو به هغه عدد د ایکس پر محور باندې پیدا کړئ او تاسو په دې پوهېږئ چې د ایکس پر محور ټول حقیقي عدد دي. هېڅ داسې عدد نشته چې هغه موږ پیدا نسو کړی. نو تاسو هغه پیدا کړئ. چې پیدا مو کوئ اوس د تابع قیمت څنګه پیدا کوئ؟ دومره ذهنیت خو اسانه خبره یو عادي منطق خو هر چا ذهن ته رالی چې کله په ګراف باندې که هره باندې چې زما څه تابع قیمت وغواړي انپوټ یعنې د ایکس قیمت باید مشخص وي. اوس نو زه هغه چې تاسو ته کاروم اول راځم دې ته فرض وکړئ زه اول دغه اف 3 تاسو ته پیدا کړم چې تاسې په دې خبره سر خلاص اف 3 پیدا کوم. اوس وګورئ د تابع قیمت یې غوښتی دی که نه؟ اف 3 معنا دا ده ته د تابع قیمت پیدا کړه داسې چې انپوټ 3 وي. ته اوس به د هغه قیمت د ایکس پر محور پیدا کړې. ګرځه ګرځه چې پیدا کړې دغه دی. پیدا دې کوئ چې پیدا دې کوئ د هغه قیمت څخه یا پورته طرف ته چې ولاړ سي ګراف ښکته کیږي یا ښکته طرف ته یو طرف ته راتلی سي. تاسې راته وایاست دواړو طرف ته ممکن دی؟ که دواړو طرف ته ممکن سو اتومات معنا دا ده چې یو عمودي خط تر یو ډېرو نقطو کې ګراف ښکته کړی خو تابع نه وي. صحیح ده؟ نو کله چې تا دا انپوټ د ایکس پر محور پیدا کړئ وګوره چې د هغه قیمت څه پورته ولاړ سم ګراف ښکته کیږي که لاندې؟ هر طرف ته چې ګراف ښکته کیدی ورسه تر هغه ځایه پورې به مزل وکړې تر څو چې ګراف ښکته سي. چې ګراف ښکته سو عمل ته به توقف وکړې. اوس د هغه درې دی په دې پوهېږي چې پورته ښکته کېدل نسته لاندې دی. رالم 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 هر ځای کې چې دا ګراف ښکته سو همدلته به توقف وکړې. د هغه د تقاطع د ټکي وای د دې جواب دی. یعنې د ایکس پر محور چې مو عدد پیدا کړئ د هغه عدد څخه به یا پورته طرف ته ځي یا لاندې طرف ته. مطلب مې د وای سره به موازي حرکت وکړئ چې په هر ځای کې ګراف ښکته سو پر همدغه ځای توقف وکړئ. دغه د تقاطع د ټکي وای د تابع قیمت دی. او که دا قیمت بیا زه څنګه پیدا کړم د تقاطع د ټکي؟ اوس زه دلته ښکته کوئ اوس زه دا څنګه پیدا کړم؟ تاسو پوهېږئ چې د هرې نقطې وای چې پیدا کوئ وای ته ورسه. دا خو بیا موږ تاسو ویلي وو. اوس زه دغه نقطې ایکس پیدا کوم خو هغه د ایکس زه دغه نقطې وای پیدا کوم راسه د وای محور ته څو ته رالی؟ ګورئ دغه هره خونه یو یو دی دغه هره خونه یو یو دی. دا څو رالی؟ منفي یو. جواب یې څه منفي یو. دا ډېر زیات اسانه کار نه و؟ دا ډېر زیات اسانه یې ولې دا چې موږ ته یې چا نه ویلی موږ فکر کوو دا څومره سخته مسله ده. او زموږ مثلثاتو کې ټول کار همدغه دی. په مثلثات کې موږ دا قیمتونه چې پیدا کوو د ګراف د طریقې پیدا کوو. ډېری شاګردان مشکل ورسره لري. بیا زه په دې باندې پوهېږم چې د دوی مشکل په دغه خاطر باندې وي چې دوی د ګراف د طریقه د تابع قیمت پیدا کول نه دي ویلي او هغه ډېره یو ساده مسله ده. داسې نه دی چې سخته ده خو چې ویې نه وایه مشکل درته جوړوای سي. صحیح ده؟ اوس ګورئ مثال زه تاسو ته هم پیدا کړئ اف 15 که کوم چا څه یې نه زده کړی طریقې ته توجه وکړئ. اف 15 د تابع قیمت پیدا کړه کله چې انپوټ 15 دی. ما تاسو ته چې د اف ایکس معنا دا ده اف یعنی وای یعنی تابع ایکس معلوم کړی مې دی چې انپوټ څه دی. نو دلته که د ایکس پر ځای تاسو یو عدد ولیدئ د ده معنا دا ده چې دوی انپوټ مشخص کوي. او اوس نو اف 15 مطلب دا دی چې انپوټ څو دی؟ 15 دی. اوس زه د ایکس پر محور 15 پیدا کوم. بیا تاسو هر وخت د دغه ځایه مه راځئ پوهېږئ چې 15 د مبدا هغه طرف دی نه. اوس ساعت هم ورسره تېروو یو اندازه 15 دغه ځای درې دی هره خونه یو یو دی دا 4 رالی. دغه عدد 15 سو که نه د دغه ځای څه ما تاسو ته ویل یا پورته ولاړ سئ یا لاندې. یعنې تاسې کم طرف ته ولاړ سئ په کم طرف کې چې ګراف ښکته کېږي. تر هغه وخته به د دغه نقطې څخه روان یې چې ګراف ښکته سو. چې ښکته سو نور به نه ځې. د دغه تقاطع د ټکي وای د تابع قیمت دی. او د دغه نقطې د معلومولو دپاره چې د دغه نقطې وای څو دی زه څنګه وکړم؟ ستاسو په یاد دی د نقطې ایکس وای موږ څنګه معلوموئ؟
عمودن اکس ته ورسه اکس پیدا کېدی، عمودن وای ته ورسه وای پیدا کېدی. اوس زه وګورئ د 5 څخه داسې راغلم دلته قطع کېږي، دغه ځای باندې قطع سو. چې قطع سو د دغه ټکي وای د تابع قیمت او د دې ټکي وای څنګه معلوموم؟ راځم وای ته چې رالم -1 -2 -3. د دې جواب څو راغلی؟ -3. اسانه دی دا زموږ تاسو په درسو کې بیا تکرار دا مسله راځي، اما باید په بلد اوسو په شروع کې. اوس درته پیدا کوم اف -2 د اکس پر محور څو پیدا کوي؟ -2. بیا د دغه ځای څخه په ګراف پسې راوځو را روانېږو تر څو چې ګراف پیدا کړو. اما ځینې وخت دا رقم وي چې دا قیمت تا د اکس پر محور وټاکئ، تیار دلې ته ګراف دی، صحیح ده؟ چې تیار دلې ته ګراف وي بیا ته چیرې پسې وځې؟ چیرې کار اسانه دی، بس د دغه نقطې وایه جواب راځي. اوس ګوري زه -2 د اکس پر محور چې پیدا نه کوي، ګراف هم پر دغه ځای پروت دی، بس د دغه نقطې وایه جواب دی. او د دغه نقطې وای بالکل ټولې نقطې چې د اکس پر محور دی وایه څو دی؟ 0 دی. اوس اف 0 درته پیدا کوم. خبره مه تغیروئ، ما چې سر ټولې هغه دایم صدق کوي، خبره څنګه نه تغیروم؟ چې هر قیمت هغه د اکس پر محور پیدا کړه. اوس 0 دی، زه د اکس پر محور 0 پیدا کوم، دغه 0 سو که نه؟ د دغه ځای څه ولاړ سه چې چیرې ګراف قطع کېږي، لاندې خو نه قطع کېږي، لوړ چې رالم دلته قطع سو. د دغه نقطې وای او د دې نقطې وای هغه دی معلوم دی، 1 دی. نو اف 0 څو راغلی؟ 1. ټولو زده کړه دا خبره؟ ښه. اوس چې مو زده کړه ما دا درته پیدا کړی، اما اصلا د سوال هدف دا و چې دغه شی تاسو تمرین کوئ، بیا دې کې یو داستان جوړ کړی د هغه کسر قیمت پیدا کړه. اوس چې زموږ دا د هر یو مقدارونه ترلاسه کړه د دوی قیمت پیدا کول اسانه خبره ده. نو زه اوس دا کسر چې پیدا کوم د اف -2 پر ځای څه ولیکم؟ 0 جمع 2 ضرب د اف 3 پر ځای -1 په مخرج کې اف 0 د اف 0 پر ځای څو؟ 1. د دې حاصل څو راغلی؟ -2. دغه ما تاسو ته اضافه پیدا کړې وي، دا د دې سوال مربوط نه و. دا خبره ټولو زده کړله. ښه، اوس نو موږ په دغه بڼه کې 2 شانه زده کړه، یو د تابع قیمت څنګه پیدا کړم او بل تشخیص یې. اوس نو 2 نور کارونه پاتې دي. د ګراف د طریقه څنګه کولی سم؟ رینج او ډومین معلوم کړم، او دا مهمه مسله ده. ډېری وخت موږ تاسو ته د یو تعداد تابعګانې وي چې د هغوی رینج ډومین محاسبه کوای نه سو، اما زما یې ګراف زده وي، بس د ګراف د طریقه به یې ووایه. کله چې موږ رینج ډومین پیدا کوو شرط نه دی چې حتما به ته محاسبه کوې، مطلب دا دی چې ته ماته جواب ووایه. صحیح خبره ده؟ مطلب دا چې جواب ووایه. که ستا یې ګراف زده د ګراف د طریقه راته ووایه، که د ګراف نه دی زده محاسبه کوای سې محاسبه یې کړه. اوس نو د ګراف د طریقه څنګه کولی سو موږ تاسې رینج او ډومین پیدا کړو؟ زه اول تاسو ته داسې یو پوښتنه وکړم، د ډومین د اکس قیمتونه دي که نه؟ او د اکس قیمتونه د اکس پر محور دي، رینج د وای قیمتونه دي او د وای قیمتونه د وای پر محور دي. نو ته چې ډومین پیدا کړې د اکس پر محور به هغه انټروال مشخص کړې چې ګراف په هغه انټروال کې موجود دی. بیا درته وایم کله چې تاسو ډومین پیدا کوئ ته به د اکس پر محور باندې کوم انټروال ته د ډومین خطاب وکړې؟ په څومره انټروال کې چې ګراف موجود دی. او کله چې رینج پیدا کوئ د وای پر محور به هغه سیمه انتخاب کړئ چې ګراف په هغه ځای کې موجود دی. دا جملې خو زما ذهن ته صحیح رانلې. په بل عبارت یې درته وایم، کله چې تاسو ډومین پیدا کوئ د چپترینې نقطې څخه د ګراف را شروع که تر شیترینې نقطې د ګرافه پورې جواب سو. رښتیا هم چپترین تر شیترین پورې اکس ټول ونیول سو. دا خو یې بیخي اسانه رالی. رینج چې پیدا کوئ د لاندې ترینې نقطې څخه به یو انتخاب کې تر کوم ځایه؟ تر لوړترینه. نقطه چې ته وایې دا خو مرتبې جوړې دي، زه د مرتبې جوړې کم یو انتخاب کم. بیده نه سې د کم یو زه انتخاب کم. ګوري کله چې ته ډومین پیدا کوې د نقطو اکسونه، کله چې ته رینج پیدا کوې د نقطو وایونه. نو د ډومین دپاره څه کوئ؟ د چپترینې نقطې د اکس څخه د شیترینې نقطې تر اکس پورې. د رینج دپاره د لاندې ترینې نقطې د وای څخه د لوړترینې نقطې تر وایه پورې. صحیح ده؟ اوس یې په مثالو کې درته وایم، بد خو ګوري یعنې مطلب مو نه دی اخیستی. ښه، زه اوس شکلونه در کوم رینج ډومین پکښې پیدا کوو. دا دقت ورته وکړئ. زه اوس غواړم په دې کې ډومین پیدا کړم او په دې کې رینج پیدا کړم. چپترینه نقطه معلومه کړئ دغه دی. آیا د دې نقطې څخه نورم دې طرف ته ګراف سته؟ نه. شیترینه نقطه دا ده.
ما تاسو د چاپترینې نقطې د x څخه د شیطرینې نقطې تر x پورې همدغه ډومین دی. اوس د دې نقطې x څه دی؟ x ته راسه -4. د دې نقطې x څه دی؟ 5. او اوس موږ تاسو ډومین پیدا کړئ د 4 څخه د دې تابع نوم څه شی دی؟ y. ډومین د y تابع مساوي دی د -4 څخه تر 5. اوس نو که دغه نقطې شاملې ګوري دا خالي نیول سوي دي نو زه هغه خلاص نیسم. که دا ډک نیول سوي وای ما هغه تړلی نیوی. دا چې زه خلاص ونیسم د دې معنا اوس تاسو ته واضح ده. یعنې دا داسې یو تابع ده چې -4 انپوټ کېدای نشي په دې کې. صحیح خبره ده؟ یعنې د تعریف په سای کې نه دی شامل. او یو ځل دا د یعنې معنا د دې دواړو منځ ټول شامل دی. او د دا -4 5 منځ عددونه ټول شامل دي. یو عدد د انتخاب کې مثال زه دا انتخابوم آیا تابع به آوټپوټ ورکړي په دې کې؟ ته راسه ګراف کته سو یو شی ورکوي. دا انتخاب کوي ګراف کته سو یو څه لري. دا انتخاب کوي دا قیمت ګراف کته سو یو قیمت لري. دا عدد انتخاب کوي ګراف دلته کته سو دلته یو قیمت لري. او که چیرې د دې په منځ کې ګراف په کوم ځای کې پرې سوی و هغه سیمه باید ځینې بهر کړي هغه به ځینې وباسي. ښه اوس راځم رینج ته. رینج څنګه کوي؟ تر ټولو لاندې نقطه. دا لاندې نقطه او لوړه نقطه دا خو به ریاضي نه وي دا خو به عادي مسله وي. په دې خو نه موږ تاسې پوهېږو نه. لاندې ترینه نقطه پیدا کړئ. لاندې ترینه نقطه دغه نه ده. دغه نقطې لاندې دي. دا تر ټولو لاندې نقطه ده. لاندې مطلب ښکته نقطه تر ټولو ښکته نقطه. ښه دا خو مې پیدا کړه. ښه دا دې پیدا کړه. تر ټولو لوړه نقطه یې کم یو دی دغه. تر دې خو دغه نقطې لوړې دي او تر ټولو لوړ دغه نقطه ده تقریبا. صحیح ده. دا تر ټولو لوړه. لاندې ترینې نقطې وای -4 د لوړترینې نقطې وای حساب کوي 1 2 3. صحیح ده. نو زه اوس څه لیکم؟ رینج د -4 څخه تر 3. 3 مې ولې شامل ونیوئ؟ په ګراف کې راغلی. اوس د دې رینج معنا دا ده چې موږ 3 ورکوای سو او -4 نه سو ورکوای. موږ رینج د ورکولو اعداد نه دي. رینج د لاسته راتللو اعداد دي. د -3 د 3 شاملیتوب دا معنا لري چې ته که قیمتونه ورکې 3 تا ته پیدا کېدای سي او ته چې هر قیمت تابع ته ورکې -4 به ستا لاسته هېڅکله رانسي. د دې خبرې معنا دا ده. ښه که نه یاست په پوه سوي بل مثال ته تاسو دقت وکړئ. دا یې بي جز ته اوس رالم. ډومین پیدا کوي رینج پیدا کوي. د ډومین دپاره چپترینې نقطې څخه تر شیطرینې نقطې د هغوی اکسونه چپترینې نقطه دا ده. د دې طرف ته نور چپترینې نقطې شته؟ نه. د دې اکس راواخه -3. شیطرینه دغه ده. د دې اکس راواخه 6 او دا ځای ډک دی نو هغه به شامل ونیسو د -3 څخه تر 6. نو ډومین مساوي رالی د -3 څخه تر 6 پورې. ټول د دې په معنا پوهېږي؟ یعنې تاسې دغه عددونه چې وینئ په دې انټروال کې دا عددونه اجازه لري چې تابع ته د انپوټ په حیث ورکړي. د دې نه پرته اعدادو څخه کې تابع تعریف شوې نه ده. رینج که زه دا اعداد ورکم دا خو بې شمېر اعداد دي. دا خو ټول موږ نسو قیمت ګذاري کولی اما یو خیالي تصور کول لرو. موږ یې فرض وکړئ دا ټول اعداد ما وضع کړه خو دا عدد په مقابل کې آوټپوټونه راځي که نه نو ټول آوټپوټونه چې زما لاسته راځي هغه به کم یو وي. نو هغه اوس په رینج کې درته وایم. تر ټولو لاندې نقطه دا ده او د دې وای ګوري کله چې د رینج خبرې د نقطو د وای مالي فرق خو کله چې د ډومین خبرې د نقطو د ایکس نو د -15 څخه تر ټولو لوړ 4. نو زه لیکم رینج مساوي دی ده. دا به تړلی ونیسو. ګوري هلته -15 هغه نقطه شامله ده. د -15 څخه تر 4 شامل نه دی. معنا یې څه ده؟ انت چې هر عدد وضع کې 4 به د آوټپوټ په حیث تا ته هېڅکله پیدا نسي. تر 4 لوی به هېڅکله تا ته پیدا نسي او تر -15 به کوچنی تا ته پیدا نسي. د آوټپوټ هغه عددونه دي چې موږ لاسته راځي. انپوټ هغه عددونه دي چې موږ یې ورته ورکوو. په دې باندې بلد سولئ؟ بل مثال ته وګورئ. دا شکل چې ما تاسو ته جوړ کړی دی دا هم صحیح دی اما دا ډېر رواج نه دی. د دې څخه دا چې تاسو ولدئ ټول په دې باندې پوه سولئ چې د دې مطلب څه دی. یعنې معنا دا ده چې دا طرف آخرینه نقطه نه ده دا داسې دوام لري او دا طرف هم آخرینه نه ده دا داسې دوام لري. اوس ګورئ که د هغه په حساب وي تر ټولو چپترینه نقطه دا راله که نه که دا دوام ولري دا راله که دوام ولري دا راله دوام لري دا ځای رالی
دوام لري دا ځای راغی. اوس نو تاسو ذهني فکر وکړئ د دې دوام هېڅ نه خلاصېږي نو زموږ دې طرف ته تګ هېڅ نه خلاصېږي نو چپترین څو رالی منفي لایتنی. د دې قیمت دا راغی و دا چې ادامه پیدا کړي ګورئ دا چې دا ګراف تر دغه ځای چې راسي خو دا قیمت راځي. اوس هر څومره ګراف ادامه پیدا کوي شیطرینه نقطه اخوا ته انتقالیږي تر کومه ځای پورې. بلکل نو د دې د تعریف ساحه څه شي راله دا د منفي لایتنۍ څه تر مثبت لایتنۍ پورې. آیا کولی سو په ساده الفاظو داسې هم ولیکمه ټول عدد صحیح ده. نو دا داسې یو تابع و چې د تعریف ساحه یې ټول عدد و یعنې دا داسې یو تابع و چې هر قیمت ستا زړي ورکولی سي. رینج تر دغې نقطې نور لاندې نقطه لرو نه او د دغې نقطې وای دا داسې یو نقطه ده چې اکس هم صفر دی وای هم زما اکس نه دی په کار وای او وای صفر او لوړه نقطه تاسو پوهېږئ چې دا هر څومره پورته کېږي دا لوړه نقطه پورته روانه ده او د دې کې محدودیت نشته د پورته کېدلو نو لوړه نقطه هم مثبت لایتنۍ نیسو. مثبت لایتنۍ معنا دا ده چې ماته کوم عددونه پیدا کېږي محدودیت نه لري. نو د دې جواب څه شي درته رالی رینج یې د صفر څخه تر مثبت لایتنۍ. آیا زه دا د دې په شکل باندې ولیکم ستاسو په نظر صحیح راځي دغه موږی نه یو لږ کمبوتي دې ورکړې ده. د دې معنا مثبت حقیقي دي په دې کې مثبت حقیقي دي خو صفر هم دی نو که ته دا په دې شکل ولیکې اشتباه ده او که په دې شکل ولیکې بیا صحیح رالی اوس صحیح دی. د دې مطلب ټول مثبتونه هغه دی صفر مو ورسره ګډ کړئ په دې باندې بلد سولئ.